د لیونۍ نه دی دا سړی، دا یو سازش دی. دا به وروستو پته ولګي لیونۍ قرآن ولې سوځوي، د کاپۍ ولې نه سوځوي، بل څیز ولې نه سوځوي، اخبار ته ولې مطالعه کوي او سړي پته نه لګي سړی د کوم ځای دی، د کوم ځای نه سړی راغلی دی. دا یو خطرناک سازش دی، د اسلام خلاف شوی دی، د دین خلاف شوی دی او د شمالي نغر سیمې ولې خوښه کړې ده. د دینداري زیاته نسبت د نورو علاقو. دلته خلک د یو ګوند او د ګروپ سره ملګري تړلي خلک دی. پاکستان روانوي، ملک روانوي او زموږ دا ذله روانوي او دا شی تباه کوي او مسلمانان خپل منځ کې سره اچوي او پولیس او قوم خپل منځ کې سره اچوي. موږ به کوشش کوو چې له دغې خلکو سازش موږ ناکام کړو، چې موږ نه دا ونه شي چې سبا دپاره موږ نه نورو املاکو ته نقصان ونه رسېږي. دې باندې خو زه فخر کوم چې دا زموږ وروڼو کوم نن مثبت طریقې سره د خپلو جذباتو اظهار کړی دی او د قرآن شریف په حمایت کې راوتي دي. ماشاءالله دا د مسلمان رامه هم دا ده، دا یو څیز پکې خللی شوي د تاڼې سوځېدل. اوس هم دا وایم چې آینده دپاره به بالکل موږ میدان ته روزو که د قرآن هتک وشي، بېعزتي وشي، څه به مروځي، موږ به مروځو، عالمان به مروځو، سیاسي مشران ټول به روځي، خو په طریقه چې پردي املاکو ته نقصان ونه رسېږي. په لاره باندې به په سوزکي کې زنانه وي، ماشوم به کېږي، اب مړ شي، اسپتال ته به ونه رسېږي چې روډ بلاک شي او لارې بلاک شي، بل بیمار به زړه ټیک بوته شوي. نو موږ خو د خیر کار کوو، روډ بلاک کړو، چې روډ بلاک کړو لاره به بنده شي، مریض به اسپتال ته ونه رسېږي، مړ به شي. شریعت بیا د دې څیزونو اجازت نه ورکوي. دا مې په دې بنیاد وکړو چې که کیدای شي بعضې شرپسندې یا بعضې ناپوهتیانه بعضې کارونه داسې شوي وي چې آینده لپاره موږ په دې کې احتیاط وکړو. باقي مونږه ریبیو صاحب ته دا پیغام ورکوو، مونږ پولیس ته دا پیغام ورکوو، څومره مضبوطه قانوني کارروي هلک متعلق چې هغه کارروي وشي. دلته کې زمونږ ابراهیم صاحب ناست دی، هغه ته هم زه دا وایم چې د وکلاو د دې لپاره یو ښه مضبوط پینل تیار شي. دا خو به سبا هر سړی راځي او د قرآن شریف خلاف به کوي او د قرآن شریف او د جومات او د هر څه حد تک به کوي. ججانو سره پکې ملو شو او دا دې سړي له مضبوطه او خطرناک او سنګینه سزا ورکړی شي. علما کینو او موږ کوشش کوو چې د علاقې نور عمایدین مشران هم کینو او د دې مسلې څه مستقل حل راوباسو. دا سپیره ماته لیونې نه ښکاري چې د ده متعلق موږ څوک او په کومه طریقه موږ آینده لپاره خپل دین د دفاع یو بند واچو. موږ دا فیصله به یو کمیټي جوړ چې آینده لپاره داسې ونه شي.